او د درس ویلو زمينه مساعده شي چې موږ آزاد وکړو شو چې خپل درس وایو تعلیم وکړو ټول دغه طالبان کابل ته راځي نه شو نو ټول کارونه پر خود لار څخه پټه پودریدل صحافي سو مرازات کړي یو ډرامانګار یو آرټیست هغه په بندیزونو کې راغلو نو صحافیانو خو بيخي سلا سوق پښتنه نه کوي ټول رسنو ته د طالبانو یو پالیسی ده اراواتو باندې د څومره خرچه وشو په $4.5 باندې دا کوم خلک چې غواړي چې وان د بهر وځي هغه نشي کولای چې په اسانه باندې وځي کدا د ویزه پروسس امارت اسلامي آسان کی نور خلک به هم وځي کېدې شي په دې برخه کې د تم داسې او تشويش وي چې خدای مکه دا ټول خلک وځي نو موږ بیا سکو السلام علیکم ګرانو کتونکو د وحدت نیوز په پروګرام چاپېچل کې زه ناصر داوود درته هرکلی وایم ګرانو کتونکو تاسو ته اندازه ده چې په افغانستان کې چې کله طالبان راتلل یا راغلل کوم ورځ نو په یو ګڼ شمېر سره التنا خلک وتل شول نه صرف دا چې سنگران تختیدل نه دا چې التا څوک هغه خلک چې چا د افغان فوجانو سره کار کړی وو هغه تختیدل نه صرف دا چې چا امریکایانو سره کار کړی نیټو سره کار کړی وو معاونینو هغه د افغانستان نه وتلو کوشش کوو بلکې عام ولس هم یو په ګڼ شمېر سره د افغانستان نه وتل او قتل د هغې څه علتونه دي په هغه به هم خبرې کوو خو د میډیا ریلیټډ خلک چې کوم وو چا په ډراما کې کار کولو څوک جرنالیست وو صحافي وو هغه هم نه غوښتل چې زه په افغانستان کې پاتې شم هغه خلک چې چا ډېرې پیسې لرلې هغه هم غوښتل چې زه په څه طریقې سره د افغانستان نه وځم هغه یو خدا واجب چې طالبان به اوس ټیک زه به دا وایم چې اوس ټیک دي هغه طالبان نه دي رویه بدله شوې ده چې لکه مخکې چې کوم وو 96 کې چې کوم راغلی وو خو خلکو په ذهن کې یو یراوا مخکې چې کوم د دوی تاریخ پاتې شوی دی تاریخ تیر شوی دی هغه کوم وګورو نو هغه ډېر سخت او پای کې طالبانو رویه ډېر سخت وي نو د خلکو بیا ویل چې د طالبان راغلل موږ سره به ما سخت رویه وي هغه سخت حالات پر راځي د دې وجه نه ډېر خلک غواړي اوس هم چې کوم په افغانستان کې دي مشته چې په افغانستان کې دي اوس هم غواړي چې موږ د افغانستان نه په ستنه طریقې سره وځو طالبان کا دا غواړي چې کوم امارت اسلامي افغانستان دي هغه کا دا غواړي چې دا خلک ته لاړ نشي د افغانستان د بدنام نشي نو دوی ته په رویه کې بدلون راوستل پکار وي دوی به رویه بدلوي خامخا کا بدل نه کړي نو ازبکستان تاجکستان ایران او پاکستان ډېر تلری نه دي د خلک په سنس طریقې سره دوی وزي او به یو دا وخت وی چې صرف طالبان او هغه خلک به واسه خلک چې چا سره د وټو پیسې هم نوي چا سره د وټو کرایه هم نوي هغه به دوی ته پاتې وي موږ سره ناست زموږ ډېر مشر ملګری هارون منګل صاحب کم چې په افغانستان کې په مختلفو ټیویانو کې په ډرامو کې هم پاتې شوی دی ډرامو کې کار هم کړی دی رائټر هم پاتې شوی دی لیکلي هم کړی دی ډایرکټر او پروډوسر هم پاتې شوی دی هارون منګل صاحب نن سره موږ سټوډیو ته راوخته دي هرکلی درته مننه صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه مهرباني هارون منګل صاحب تاسو په پروډکشن هاوس او سیاره په نوم باندې خپل پروډکشن هاوس ته لرلو ورسره اریانا ټي وي کې پاتې شوی په شمشاد کې پاتې شوی په ریډیو ازادي کې دا ډرامې ولیکلې به د کردارونه هم ادا کړی دي لکه اکټینګ هم کړی دی افغانستان په پرخودو ولې مجبور شو سم داسې مسله دا خو مسله داسې ولکه زمونږ په شان داسې نور زیات زمونږ زیاتره هیوادوال چې کوم د رسانو په برخه کې کار کوو یا په میډیا په برخه کې زمونږ همکارانو خو وجوهات مختلفه وجوهات دي یو خدا دې چې زیاتره الته اوس دغه د کار د فضا لکه محدوده شوه ده او بیکاری او صنعت ته رسیدلې ده نو دا وجوهات هم دي او زیاتره دغه رسنۍ دغه د اوسنی وضعیت د اوسنی حالت لوجه نه زیاتره رسنۍ وتړل شوي او دا وجوهات هم دي چې هغه جملې نظم هغه یو کس چې مثلا هیواد پرې خودو تاړ شو او ته یوازې راغلی ماشومان دې څومره دي هغه چېرته دي اوس نه زه خو فیملی سره راغلم ځکه د فیملیم زمونږ دغه هلکانو ته هم ځینې وخت کې بعضې داسې ستونزې وې چې هغوی هم داسې د زمونږ په اصطلاح داسې دل سره د شوي وو
لکه په شروع کې چې په اماراتو کې چې دوی مثلا پوهنتون ته ولاړل یا مثلا سکول ته یا مکتب ته ولاړل زیاتره هغه ملګري دوستان به د دوی په مکتب پوهنتون کې نه ول. مثال مخکې به چې 40 یا 30 کسه په پوهنتون کې ول چې کله به دوی تلل نو تقریبا 15 کسه 10 کسه 3 کسه نو دا به په کلاس کې اوسېدل تدریس دپاره هغه هم کله به استاد راغی کله به رانغی. نو دا وجه مو چې زمونږ د زیاتره د اولادونه چې دوی ول دیم دا غوښتل چې موږ باید داسې یو ځای ته ولاړ شو چې هلته موږ ته د تحصیل او د درس ویلو زمینه مساعده شي چې موږ آزاد وکړی شو چې خپل درس ووایو تعلیم وکړو. طالبان چې کله راغلل ته کوم ځای وې؟ او طالبان چې کله راغله موږ خو خپله په کابل کې وو. نو داسې یو وخت ورځ وه چې زه په هغه ورځ زما یو بل ملګری دی هغه سره یو ځای موږ تللو. موږ دغه تولد کارت ورته وایي چې د هر فیملی باید خپل اولادو دپاره ځان دپاره داسې یو تولد کارت باید ولري. نو موږ غوښتل چې دا تولد کارتونه واخلو. د کابل په سرای شمالي سیمه وه. نو هلته چې کله موږ دننه شو چې هملته دننه شو په دې وخت کې داسې لږ شور ماشور ګډ شو د ښځو د نرو ګڼه ګوڼه داسې غالمغال رامنځته شو. نو موږ پوښتنه وکړه چې څه خبره ده څنګه چل دی. خو داسې اوازه خپره وه عموما داسې اوازه خپره وه چې دا خلک مثال امارات ورورو د نږدېدو په حالت کې دي لکه څو ولایتونه سقوط شوي دي دوی ورورو مخ په نږدې کېدو دي نږدې کېدلو په حالت کې دي یعنی کابل ته غواړي چې ځان نږدې کړي. نو دغه اوازه نو دغه هغه په ټولو په ذهنونو کې موجوده وه یو خوف یو دغه و. نو چې موږ دا بیروبارو د غالمغال وکتو نو موږ هم په حساب چې معلومات هم وکړو ویلې چې والا دغه طالبان کابل ته رادننه شو. نو ټول کارونه پرېښودل هر څه په ټپه ودرېدل. په هره برخه کې چې چا څه کار کوو په اداره کې نو ټول ودرېدل. نو هغه جملې نه موږ هم چې موږ هم چې راووتو خو ټولو سره یې دا وه چې خامخا دننه څه جګړه مګړه پیښه نه شي ځکه زیاتره خلک بهر وو کورونه بهر ووتي وو څه په دندو کې وو څه په مثال دوکانونو کې وو څه په شخصي کارونو کې مصروف وو. نو یو دم اوازه ګډه شوه چې مثال طالبان کابل ته رادننه شو. نو خلکو سره یو ویره او یو خوف پیدا شو چې خامخا مونږ ته یا زمونږ په کورنۍ ته زمونږ فیملی ته څه ضرر راپېښ نه شي. نو دې وجه نه دې کوشش دا کوو چې هر یو خپل کور ته ژر تر ژره ځان ورسوي. نو هماغه و چې تقریبا موږ اوسېدلو تقریبا په 8مه ناحیه کې 8مه ناحیه او د سرای شمالي تقریبا 11مه ناحیه د دې ترمنځ د 2 موټرو لار وه تقریبا. نو دا لار موږ په خپو باندې هیڅ موټر نه پیدا کېدل. نو ټول خلکو چې دغه اوازه واورېدل او هر څوک په منډه شو. داسې فکر وکړه چې ټول کابل ښار یو دم راووتو د دفترونه راووتل موټر ټول هر څه راووتل. دا ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه شوه چا داسې زغل چا داسې منډه وهله چا دې خوا منډه وهله. که جنګ کېدو نقصان به پکې و؟ نو جنګ چې کېدو نو خامخا نقصان به ځکه پکې و چې په کابل کې نسبت له نورو ولایتونو نه ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وه ځکه کابل خو مرکز ځای و. نو له هرې سیمې نه کابل ته ډېر خلک راغلي وو. نو ځکه زیات په زیاته پیمانه نفوس په کابل کې دی. نو دې دپاره که خدای مکه چې جنګ جګړه رامنځته شوې وی نو ډېر زیات نقصان رامنځته کېده. او نه یوازې چې نقصان رامنځته کېده ځاني نقصان رامنځته کېده مالي نقصان هم رامنځته کېده او حتی د چور او د دې سبب هم کېده چې بعضې پیښې حتی وشوې چې خلکو د اماراتو د طالبانو د نوم له استفادو سره هماغسې پګړي تړلي ول هماغسې حتی که چا اوږده نو سختګي ویښته پیدا کړي ول د خلکو کورو ته واوښتل د طالبانو په نوم چې موږ کور ته لشي کوو. عام خلکو نه موټرې یوړلې خلکو یې پیسې ویوړې په همدې موقع کې په همدې خالیګاه کې او دا پیښې وشوې. خو د خدای فضل و چې ژر تر ژره امارات دننه شو طالبان دننه شو د ټول کابل کنټرول یې ونیو. خو اول کې څه وخت خلک ورسره یو څه ناشنا و ځکه خلکو هغه اوله دوره
ترخه دوره د طالبانو په ذهن کې وه او دا زمونږ په شمول نو دوی لاغ نه ویریدل نو زیاتره خلکو دا کوښښ کوي چې زر تر زره کورو ته دننه سي او ځان په امن کې وساتي. څومره ټیویان څومره ریډیوګانې څومره خلک پاتې شوي دي په افغانستان کې چې هغه کار کوي او اکټیو دي هلته روزګار هم شته؟ تقریبا داسې فکر وکړه چې په 100 کې 10 یا 40% یا 50% ټیویګان شته پاتې دي نو زیاتره چې نشته دروازې تړل شوي دي هغه یوازینۍ وجه دا ده چې دوی نشي کولی چې نور د خپل ټي وي پر مخ بوزي هغه وجه هم دا ده چې مالی مشکلات لري او کومې پروژې چې مثلا د جمهوریت په وخت کې دوی ته ورکول کېدې د ځینو انجوګانو له طریقه نه یا د ځینو مؤسسو له لارې نه دوی ته کومې مرستې چې کېدلې اوس هغه مرستې پرې ودرېدې دا وجه هم ده. بله وجه دا ده چې مثال زیاتره دغه زموږ او ستاسو ملي تجارانو چې کومه پانګونه په کابل کې کړې وه نو د هغوی کار روزګار هم ښه روان و او هغوی به یو نیم کمرشل یا یو نیم اعلان په ذریعه باندې تلویزیون سپورټ کوو نو دا وجه هم کېدی شي ځکه چې زیاتره هغه لار هم پرې وتړل شوه نو زیاتره وجه ده چې وتړل شو. کوم خلکو په رادیو په ټیویانو کې کار کولو د خبرونو د خبريالانو نه علاوه چې کوم د ډرامو خلکو څومره په بهر وتی دي څومره پاتې شوي او دام نو د فکر وکړه چې په لاسو کې 2% خلک پاتې دي نور 8% خلک ټول بهر وتی دي مثلا څوک چې مثلا د ریژبي یا د فارسی په خبرونو کې په چینلونو کې دنده پرمخ وړله هغوی زیاتره ترکیه خواته تللی دي تاجکستان خواته تللی دي چې موقع ورته مساعد شوی ده او چې اوس هم ورته داسې موقع مساعد شي دوی غواړي چې له افغانستانه ووځي ځکه هغه 2% چې کم پاتې دي هغه 2% چې کم پاتې دي نو هغه خلک دي که مثال مخکې ورته ټیویګانو مثلا 40,000 افغانۍ ورکولې اوس شاید ورته 8,000 یا 15,000 افغانۍ ورکړي نو هغه دی یعنی ونه شو کړی چې مثال افغانستان پریدي یا زیاتره که مثال تللی مول دی غزي هغه محیط او ماحول خوښ نشو یا مثلا دلته کورنۍ پاتې و یا د ځینې د کورنۍ د ستونزو لامل ونه شو کولای دی چې مثال هلته پاتې شي یو نیم داسې کسانو چې بیرته واپس راغله نو هغه کسان دلته کار کوي په دندو خو ډېر کم کسان دي نو هغه په مخکې چې په هغه پیمانه په جمهوریت کې کار یا دنده تر سرته رسوله په هغه پیمانه اوس خلک نشته دي. همایون منګل صاحب درته وایي چې په پاکستان کې هم ډراما آرټیسټ ډېر زیات دي ډراما رائټرز هم شته دلته هم خپل ډېر ژوند بد دی نو اوس تمره حل دی څه پکې بیا خو خیر لکه دا خو داسې دی چې دوی خو صحیح ده دوی خو باید ځکه د اندیزي اوسیدونکي دي دوی باید خپل هیواد ته کار وکړي او ځکه هیواد چې په هغه پیمانه لکه زمونږ چې داسې تحولات راغلل مکمل نظام جمهوریت نه اماراتو ته تبدیل شو نو دلته خو لکه هغه دغه نشي پېښېدی او دې له وجې نه اوس دی مجبوري دي لکه زیاتره لکه د کورونا له وجې نه بعضې ستونزې مشکلات دیزې خلکو ته پیدا شول نو خدای مهربان دی او څه نه څه امیدواري شته دی دې خلکو ته خو د هغې مثلا د رسنو خلکو دپاره یعنې هغه امیدواري چې دې خلکو ته شته دی هغه نشته دی نو او بل ازادي بیان چې مثال دی چې څه غوښتل چې مثال په رسنو کې ووایي هغسې خپرونه چې مثال دی وغواړي چې وړاندې کړي هغې ته ځینې محدودیتونه طالبانو وضع کړي دي چې دا وجوهات هم دي چې دوی مثال له غزې نه د مهاجرت په کولو باندې دا ژوند دغه کوي ترجیح کوي. خاشا په نوم باندې یو مزاحیه اداکار و یو مزاحیه آرټیسټ و طالبان لا پورا راغلي هم نو په افغانستان کې پیله خو یې عمل کړلو داسې خطر و چې یاره که څوک طالبانو سره لکه تاسو خو چې کوم ډرامه کړې ده نو پای کې به حکومت خامخا تنقید به مې پکړې بله ګوته مې پوښتنه تقریبا چې دا غلطي ده دا غلطي ده طالبان باندې به هم دوه څوک ډرامه ولیکي اوس په افغانستان کې مشکله ده ځکه چې اوس په جمهوریت کې خو داسې و چې دغه خلکو پالیسي داسې وه خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې هلته د بیان ازادي وه
د بیان ازادي و نو هر رسنۍ دا کولای شول چې مثلا حقایق بیان کړي، که هغه د طنز په ژبه وي، که هغه مثال په غیر مستقیم په توګه باندې وي، څه چې حقایق وي هغه بیان کړي، او هغوی ورته یو حد حدود داسې خاص نه و ټاکلي، ازادي درلوده. نو طالبان چې دي نو دوی زیاتره په رسنیو باندې بندیزونه وضع کړل. دوی ویل چې تاسو باید زمونږ د پالیسي خلاف داسې کوم شی تاسو باید ونه وایئ، یا داسې کوم شی باید، یا داسې کوم خپرونه تاسو باید وړاندې نه کوئ چې هغه کې زمونږ پالیسي متضرره شي، یا په موږ باندې مستقیما یا غیر مستقیمه توګه باندې تاسو نیوکه وکړئ. وایي دا زمونږ د پالیسي خلاف کار دی. لکه اوس په طالبانو باندې څوک طنز هم نه کوي؟ نه، طنز نشي کوي، ځکه نشي کوي چې مخکې ما تاسو ویل چې دوی وایي چې دا زمونږ د پالیسي خلاف کار دی، په موږ به تاسو مستقیما انتقاد نه کوي. صحافي څومره آزاد کېدی؟ یو ډرامانګار، یو آرټیسټ هغه په بندیزونو کې راغلو، صحافي به څه کار وکړي؟ صحافي خو زما په نظر لکه څنګه چې همداسې ټي ویګان لکه ریډیوګانې چې په سلو کې 50-60% په ټپه ودرېدې، نو صحافیانو خو بیخي څوک پوښتنه نه کوي. صحافي خو بیخي هر څه بند دي نن سبا، ډېر کم که داسې 1% یا 2% کار وکړي نو هغه زه دا ویلی شم چې په افغانستان کې چې کومې رسنۍ ادارې دي یا صحافیان دي یا صحافتي مدني ټولنې دي، دا په یو مخصوص لاین کې په یو دایره کې راغلي دي. دا بلې اوس په دې نظام کې په یوه دایره کې راغلي دي، ځکه ټولو رسنو ته د طالبانو یوه پالیسي ده، که هغه اخبار والا دی، که هغه ریډیو والا دی، که هغه ټي وي والا دی. نو حتی داسې آزاد یوټیوبران هم نشي کولی چې د دې خلاف مستقیما داسې یو خپرونه وکړي چې د دې پالیسي خلاف خپرونه وي. لکه په ډیجیټل یا سوشل میډیا باندې هم نشي کولی؟ سوشل میډیا باندې ډېر احتیاط کوي، خامخا دی چې موږ پیدا نه کړي او موږ ته ستونزه جوړه نشي. نو مستقیما لکه مخکې چې په جمهوریت کې نیوکه کېده یا هغه حقایق دوی بیانولی شو، هغه اوس په دې وخت کې نشي کولی. اوس ستا څه پوزیشن دی د پاکستان نه پس بیا چېرته روان یې؟ ولا لکه زمونږ دغه نور ملګري همکاران هم چې همداسې راووتل په UNHCR سره د دوی هم ثبت و رجستر کړی دی، نو موږ هم داسې ځان ثبت و رجستر کړی دی. نو وړاندې به ګورو چې څه کېږي، چېرته چې قسمت وي، چېرته ابودانه وي، نو انشاءالله الله دې هماغه راپېښ کړي. UNHCR سره تا خپل فیملی رجسټر کړه؟ او فعلا خو ما صرف یوازې د فیملی ممبر چې څوک دی هغه ځان ورسره دغه کوي، رجسټر کوي. نو هغه بعضې وخت کې چې مثال دوی د مهاجرو سره چې کوم دغه امداد کوي د هرې نګاه نه څه دغه ورسره کوي، لکه دی ورته بیا دغه ورکوي، داسې یو پیژندګل پاڼه ورته ورکوي چې مثال تاسو دلته آزاد وکړی شئ چې خپل ژوند وکړئ. نو اوس فلحال هغه ته موږ په تمه یو. نو تر اوسه پورې لا هغه خپل ستونزې لري، لکه یو څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې په دې اړه باندې افغان مهاجرینو یو څه لاریون کړی، نو هغلته هم کار د مهاجرینو ډېر سلو روان دی، حد نه زیات سلو روان دی. نو دا نه پوهېږم چې دا څه وجه ده، نو هغه به هغوی ته خپله پته وي. طالبان په 15 اګست راغلي دي، ته څو میاشتې پس راوتې کابل نه؟ زه خو تقریبا شپږ میاشتې پس راوتم د کابله. په راوتو باندې د څومره خرچه وشوه؟ په راوتو باندې نو زما داسې فکر وکړه چې تقریبا 2-3 لکه افغانۍ شاوخوا. په میډیکل ویزې باندې زه رالم په 3 میاشتنۍ چې یو میاشت سټې لري په $4,500 باندې، چې اوس هغه ویزې چې زه اوس خبر شوم هغه هم په $600 ته ختلي دي. هغه هم اوس ختلي دي چې هغه هم تقریبا ما ته 15 ورځې ویلي وو، او زما کار په یو میاشت کې مو نشو کړی. په 15 ورځو کې ما ویزې ترلاسه کړې چې فی ویزه په $4,500 باندې. څو ویزې واخیستې؟ ما 6 ویزې واخیستې. دا ډېره غټه. طالبانو هم دا اورېدلي مې دي چې د ویزې پروسس چې کوم دی د ملک نه بهر وتو دپاره پروسس چې کوم دی هغه کار یې ډېر ګران کړی دی. او هغه یې ګران کړی دی. نو هغه نه پوهېږم چې د دوی منځني اختلافات دي یا دوی قصدا دا کار کوي، خو په کار دا ده چې هیوادوالو ته دوی اسانتیاوې رامنځته کړي.
خو ځکه اوس مثال یو کس چې د سفر چېرته د اراده کړې ده یا چا سره یو بیمار دی پاکستان ته راځي نو هغه خو ته نشي ایساروی هغه که مثال میاشت پسې 2 میاشتې پسې 15 میاشتې پسې کال پسې هغه به خامخا راځي ځکه هغه ضرورت دی نو زما دوی نه دا هیله ده چې دوی باید د افغانانو ته سهولتونه را پیدا کړي چې دا خلک مثال وکولی شي چې په اسانه باندې چې چېرته یې زړه وي خپل هغه مشکل حل کړي نو اوس نه پوهېږم دا اوس معلومه نه ده چې آیا د دوی پالیسي هم داسې ده چې دوی په ویزو کې سختي راوستې ده آیا بیا په پاسپورتونو کې سختي راوستې ده او نور هم داسې برخې دي چې مثال مسافر یا کوم خلک چې غواړي چې هیواد نه بهر ووځي هغه نشي کولی چې په اسانه باندې ووځي حتی اوس نن سبا یو پاسپورت په 6 میاشتو کې په یو کال کې هم ته نشي کولی چې یو پاسپورت ترلاسه کړي او ویزې خو مخکې ما تاسو ته ویلې چې داسې سختي شوي دي نو اوس نه پوهېږم الله دې خیر کړي نو هیله ده چې دوی په دې کار کې لږ اسانتیا رامنځته کړي که دا د ویزې پروسس امارت اسلامي آسان کی نور خلک به هم وځي نو ما چې دا کومه ګڼه ولیده نو په هره برخه کې ځکه ما خو چې پاسپورټونه مې واخیستل دا د خلکو ګڼه مې ولیده اول ما په کابل کې د خلکو ګڼه ولیده نو داسې چې ته ګوري دا د کابل کې دغه بعضې مرکزونو ته چې ته ولاړ شي دا بیروبار وګورې ته خپله داسې فکر کوې چې دا خلک په څه تعداد څومره زیات خلک وځي او البته کېدی شي په دې برخه کې دوی ته هم داسې یو تشویش وي چې که خدای مکه دا ټول خلک ووځي نو موږ به بیا څه کوو نو دا وجوهات هم کېدی شي چې دوی د پاسپورټونو او ویزې سختې کړې وي چې څوک په اسانه ونه وځي دا زما البته شخصي نظر دی نور دا چې دوی څه نظر لري یا د دوی پالیسي څنګه ده نو په هغه باندې زه نه یم خبر تاسو سره چې کوم خلکو کار کولو په ډراما کې یا رایټر و یا اکټر و په څه شوبه کې و هغه خلکو سره د رابطه شته چېرته دي هغوی زیاتره سره زما رابطې شته دی زیاتره مثلا په تاجکستان کې دي په ایران کې دي زیاتره زمونږ ملګري په ترکیه کې دي او زیاتره دغه د تخلیه په دغه شروع کې چې کله امارات کابل ته را دننه شو دلته ډېره یو ګڼه یو ګډوډي رامنځته شوه چې د زیاتره په دې ګډوډیو کې راووتل بهر ملکونو ته ولاړل اروپا ته ولاړل امریکا ته ولاړل حتی استرالیا او کاناډا د هیوادونو ته ولاړل نو هلته یو رسک نو هغه رسک دوی په غاړه واخیست نو شاید تاسو هم د میډیا له لارې هغه حالت کتلی وي چې څنګه بد حالت نو زیاتره هغسې ولاړل زیاترو ته دلته مثال تمه شوې وه چې تاسو به موږ په ارامه توګه باندې وباسو د کوم چې د میډیا خلکو نو هغوی سره چې هغه کومې وعدې شوې وې هغه هم داسې دوی خاص توجه ورته ونه کړله نو زیاتره وفا یې ونه کړه سینګران چې کوم هغه څه شول زیاتره سنگران چې ول که د خیال شي د طالبانو په حواله دوره کې دوی زیاتره پاکستان ته راتلل او تګ راتګ دوی خلکو درلودل یعنی زیاتره دلته پاتې شوي ول هماغه وخت نه نو بیا دې کې کله چې دا جمهوریت راغی او څه ناڅه د دوی کارونه په جمهوریت کې ښه شوه د خلکو لږ وضعیت هم ښه او په موسیقي داسې خاصه پابندي نه وه لګېدلې نو د دوی کار او څه ناڅه په افغانستان خصوصا په کابل او ننګرهار کې ښه روان و نو دوی زیاتره بیرته راغلل افغانستان ته نو هلته یې کار ډېر ښه نو اوس چې بیرته امارات حکومت راغی نو دوی یو څه ناڅه هغه د مخکیني په تعلقاتو په وجې باندې بیرته پاکستان ته راغلل خصوصا پښتانه هنرمندان زیاتره ټول پاکستان ته راغلل او زیاتره په پېښور کې اوسېږي ځکه هلته خو د دوی کار نه کېږي او زیاتره هغه دري ژبې هغه فارسیوانان هنرمندان چې زموږ استاسو هغوی زیاتره خارج ته لاړل زیاتره اوس هم په تاجکستان کې دي ازبکستان کې دي ایران کې دي ژوند کوي هلته چې کم په میډیا کې کار کولو هغه صحافیانو څه حالات دي کم چې په کابل کې پاتې شوي دي د دوی حالات خو لکه مخکې ما د خبرې ته اشاره وکړله چې د دوی حالات داسې فکر وکوه چې ټول بېروزګاره شوي دي یعنی حتی نشي کولی چې خپل کورنۍ ته حتی خپل ځان دپاره دوی یو نفقه ځان ته برابره کړي حتی زیاتره دې ته مجبوره شوي دي چې مثلا کچالو خرڅ کړي سبزي خرڅ کړي یا داسې نور داسې کارونه وکړي چې مثلا وکولی چې دوی اقلا هغه روزانه هغه ژوند دوی پر مخ بوځي
او ځکه خو د میډیا کارونه خو چې مخکې ما تاسو ته ویل چې ډېر محدود شوي دي نو هلته زیاتره دوی ځواب کړل زیاتره د میډیا دروازې وتړل شوې نو دوی ډېر په بد وضعیت کې دي په افغانستان کې ځینې رسنۍ چې کوم کار کوي لګیا دي پای کې به اوس معاش پاتې نه وي نه هغه مثال مخکې ما تاسو ته ویل لکه مخکې که دوی ته 40,000 افغانۍ ورکولې اوس دوی ته شاید 7,000 8,000 15,000 افغانۍ ورکړي 10,000 نشته نه 10,000 هم شاید ډېرې کمې وي او ځکه چې هغه آمدن چې مخکې د ټي وي ګانو هغه اوس دوی نه لري هغه پروژیکټ چې دوی به مثال کمرشل و دغه به یې کولو هغه اوس دوی نه لري نو دوی هم دا وایي چې زمونږ ټي وي ګان ټول بحران سره مخ دي نو موږ نشو کولی چې مثال تاسو ته موږ پوره سیلري درکړو د څه په لاره چې د دنیا زر نظر د امارت اسلامي افغانستان حکومت تسلیم نه کړو دنیا نو څه مسلې راتلی شي مسلې خو ډېرې راتلی شي خو چې هغوی دپاره دوی داسې وړاندوینه وکړي خدای دې وکړي چې دوی ورته داسې پیشبینه واوسیږي د دې دغه نوې کابینه چې کومه ده خدای دې وکړي چې دوی دپاره داسې یو تدابیر ونیسي چې هغه خدای مکړه هغسې یو بحران رامنځته راشي نو که چېرته ونه کړي نو 100% رامنځته کېږي ځکه چې کار نه وي روزګار نه وي فابریکه نه وي او ازادي د بیان نه وي او ته په آزاده توګه باندې کاروبار بزنس نشي کړی ځکه ته زړه او نازړه وي نو په 100% ته مطمئنه نه یې چې ته دلته یو کار وکړې او روزګار وکړې نو دوی کامیابی دا ده چې دوی باید زر تر زره د بحران ته د پای ټکی کېدي او زر تر زره د مظلوم هیوادوال مظلوم افغانان له دې ستونزو نه راوباسي او کولی شي چې ویې غواړي یو څه ناڅه اسانتیا رامنځته کړي د خلکو یو څه ناڅه د محدودیتونو ته داسې یو شرعي لاره دی غوره کړي چې هغوی سره چا خبره نه سي خصوصي نه کباب هم د دوی حکومت وشي او هم خلک ترې راضي شي نو اوس نن سبا خو ستونزې مشکلات زیات دي او توکل په خدای ګرانو کتونکو هارون منګل تاسو اوریدو افغانستان کې یقینا کا چې کوم اوس څه کیسې روانې دي په افغانستان کې دا د اولس په حق کې خې نه دي روانې اوس پورې دنیا تسلیم کړي نه دي پاکستان دی ازبکستان دی تاجکستان دی ایران دغه ګاونډي هیوادونه دي د هم اوس پورې د په رسمي توګه تسلیم کړي نه دي ګوکې وختن فوختن مونږ ګورو چې البته س امداد هم کوي د افغان ولس د افغان ګورنمنت خو هغه نه کافي دی کچرته دنیا زر نظر افغانستان حکومت د امارت اسلامي افغانستان دا تسلیم نه کړو د اقتصاد مسلې روانې دي د معیشت مسلې روانې دي الته روزګار نشته او ایون دومره لکه ماده پر خو ډیره شکینګ نیوز دي دا چې د میډیا کې با ټیک ټاک په عزت کار کول او هغه په بازار کې ټماټر او بتنګړ او الوګان خرڅوي هغه ته ناشتي مونږ وحدت نیوز چونکه دا یو هغه نوم دی چې په افغانستان په افغانانو باندې کار کړی دی مونږ به د افغانانو نور ستونزې نور مسلې هم تاسو مخې ته کېږو د حکمرانانو مخې ته کېږو تاسو به خبرو تر یو بل پروګرام پرې ماته راکې اجازه تر هغه په لاس پرم الله پامان لر او بر تړون وحدت یو وحدت پختون وحدت لر او بر تړون وحدت